د منګه چارواکي له تور لسته وویستل. منګ سره د اول ورځ نه سفارت خپل ونه تړه، باوجود دلته خارجي دښمنانو دلته د دوی په سفاره باندې حمله هم وسوله، تلفات یې واړول، ولې بیا هم دوی خپل سفارت ونه تړه. نو بلان د روسانو افغانستان کې د ډېر پخوا نه 100 کلونو مخکې موږ دوی سره دوستي لرو. اولین استقلال څخه موږ وخت دوی په رسمیت وپېژنو، اوس هم چې ناټو نه په راس کې امریکا نه استقلال واخیسته، دوی موږ په رسمیت وپېژندلو او اوس دغه موږ سره قرارداد کې دا هم زموږ تقاضاګانې. شخصا ما بارها څو ځلې وړاندیز کړی امارات اسلامي ته، څو ځلې مې غږ کړی په روسي هېواد په چارواکو باندې چې تاسې د افغانستان خلکو سره همکاري وکړئ، په رسمیت هم پېژندلي یاستئ او موږ باندې سلا خرڅه کوي چې موږ خپل فضا په امن کې راولو، خپل سرحدات په ټینګ کړو، د مواد مخدر مخه نیول سوې ده، د تروریزم مخه نیول سوې ده، اما د بمباردو د پردیو تیارو موږ مخه نشو نیولی. په یاد به مې د پاکستان فعلي وزیر دفاع وویلې آخرین بمبارد چې افغانستان کو شو، دوی انکار وکړه، دا موږ نه ده کړی وای، د افغانستان فضا خوش ذات څوک کولی چې لاړ شي بمباردي کړي.